بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ بلد دا قرآن پاک د سورتونو ترتیب لحاظ سره 90 نمبر دے سلور نمشلا او نازل شعر پس سورہ قاف نا په نزول کی 15 دیرشم نے په نزول کی دا سورت مبارک 15 دیرشم نے پدې کی اللہ ترغیب ور کوي نیکو اعمال طرف تا، نیکو اعمال طرف تا، لکه مخ کی صورت کی ترغیب ورکو نیکو اعمال تا فاوقات حسنو کی، نو دلته انسان ته ترغیب ورکې د نیکو اعمال طرف ته فاغا مقامات حسنو کی، او دا ورته وی چې ګوره ته تکلیف برداشت کې دا غي نفس بد دي ثمرات ته ملاويږي او کامیابیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا دارنګن لا اقسم بهذا البلد، قسم خرم پدی خار، دا البلد نه مراد مکه مکرمه دا، او ای حبیبا اولی با قسم نخرم وانت حلم بهذا البلد، او تو سیدن کے دی خار، دا خار قسم دیر مبارکو استاسو انتی عظیم شخصیت چی دی باشندہ و سیدن کے نو نورم پدی خار کے زیادت راغ مکہ مکرمه. دا حل یاخد حلول نمشتق نو دا په معنا دو سیدو راضی، یعنی شہر او خار د مکی دا قسم مقدس او محترم او چې بیا پکې تاسو حبیب اوسېږي. یو معنا دا علی چې حل حلول نو علی وانت حل بهذا البلد، او توسیدن کے حبیب د خار. یادې کی دا حل مشتق دے د سنا د حلال والینا د حلت نه مشتق دے او هغه یو شی حلال غنلو توي. الله وی وانت حل بهذا البلد، او استاوینی تو یول حلالی غنلی شوی دی په خار کې. الله وی حبیب دا خواغه خارو چې کافرانو د پلار قاتل و پکې وجلنا شردا حرم شریف دے. وګوره زما د توحید د بیان د وجنا دور دشمنی تا سرو کا چې استاوینو تو یول ته په دې مبارک خار کې تیار شي. وانت حل بهذا البلد، او استا بیزت یو قتلول او غوینی تو یول دی کافر حلال غنلی دی بهذا البلد پدې خار کې. نو یادا حل په معنا د ساکنونو کله د حلول نشي او کله حلت نشي نو دغه معنی وا وانت حل بهذا البلد، او یو معنا علماء دام کړی دا وانت او تچی حبیبا حل تا د پار لک سات د پارا جنگ به حلال کړی شي بهذا البلد پدې خار کې. کله چې نبی رسول الله مکه مکرمه فتح کولا نو لک سات د پارا د قتل و قتال اجازه شو، او بیا الله حبیب خطبه وی خبردار شهیدا خار محترم دے، مخیم پری کی جنگ حرام و رستم دے، او مال د لک سات د پارا الله اجازت کرے وی آئندہ که سگرازی او پدی خار مبارک کی قتل و قتال کی نو تاسو بولوائی چې الله خپل حبیب ته د لک سات د پارا حلال کړي او تعالی کو اجازت نه کړي. ووالد وما ولد، او قسم دی زما په والد چې آدم علیہ السلام نے وما ولد او دا په اولاد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، دا جواب قسم الله وی بشک پیدا کړی د موږ انسان فی کبد په مهنت او په مشقت کې. دیو مهنت کوي، اوس د چا مهنت آغا سبب جوړ شي د اور د دن کېدو، او څوک مهنت د ایمان او د اعمال صالحو کوي نا الله سبب جوړ کی د دن کېدو د جنت. بیشک پیدا کړی د موږ انسان فی کبد په مهنت کې په مشقت کې. آیا سب آیا ګمان کوي دے الله یقدر علیه احد، دا چې هرگز قادر بنشي په دوانی او تن دے سوئی ما و دوبارہ سو پیدا نکی. یقول وائی دے اهلکت مال اللبدا، مال گول دے مال ډیر په دشمنی د نبی علیہ السلام او د دین کې. اهلکت اے علی عداوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال اللبدا، لبدن فمانا د کثیرن نے
وایدا کافر اهلکتم علی اللبدا لګول دې ما مال ډېر په عداوت او دشمنی د نبی علیہ السلام کې آیا حسب علم يره احد آیا دې ګمان کوي چې غنی نوی ني دلر احد یوتن علم نجعل له عینین آیا ندی ګرځولی مونږ د پاره دوسترګي الله دې مونږ سترګي ورکړي ولسان او شفتین او جبا او شنی ولسانن جب مور کړي وشفتین او شنی مول ور کړي دا سترګي او دا جبا او دا اندامونه دا مدل سره پار ور کړي چې په دې دین هدایت حاصلې وهدیناه النجنین او بیان کړي دي موږ د تدولاره یو لار د دین د جنت او الله د ملاوي دو او بل لارا هغه کګه لار را چې پاغه بده د مقصد نه خطا شي فلقتهم العقبه نو دا سينرا فلقتهم العقبه ندے ور داخل شوه دے عقبی تا پس ندے اوڑے دلے دے پا غنڈائی باندے اقتحام ستوئی پزور پیوشی کی ور داخل دل دے تا اقتحام وئی او عقبہ سلوئی اغا سخت لارش پا غر کیوی یا پا سمندر کی رش پا غیت للگرانوی نگور نیک اعمال مشابه کل دا عقبی سرا او چون کی پاغیت لل د نفس او د خواهش نه خلاف دي نراغه نه تعبیر په اقتحام سره اقتحام وای په سختي سره او په زور سره یو شي کی دنه کېدل او عقبا هغه سخت لار ته وای په غر کې فلقتهم العقبه نو نه دی ور دن شوې ده پاغه سخت لار د غر نه دی ور وړې دلې ده العقبه پاغ سخت غنڈی او پا سخت لارے چی پا غر کنا وما ادراک مل عقبہ او سشپو کو تالر چی سراغ غنڈی او دیرئی فک رقبتن اغازادول د غلامنی فک مانا و اخلاصول د قیدنا فک رقبتن ازادول و اخلاصول د غلامنی اے یو غلام دے او د چاپ قید کی دے او د چاپ غلامی کی دے نو پیسې ولګي او اگر اخلاص کی یادی ہے کہ امام قرطبی وای یا ته مراد سدی خلاصول د نفس دی او د نور دی بیجتناب المعاصی و فعل الطاعات نیک کارونو کی او د گناهونو نزان بچو سات نو فک رقبا آزادول د سټ دی د ځان او د بلورنا نو د اور نه بسټ پس خلاصيږي چې الله نا فرمانه ان کې او نیک اعمال کې او اطعام یا طعام ورکل فی یوم فاورس کی ذی مسغبا چاغه خاوند دلوگی وی سخ فقیر پکوګه او تګه او په د غرض ول طعام ورکه یا طعام ورکل فی یوم ذی مسغبا فاغرض دلوگی کی یتیمن یتیم تعاذا مقربا چ خاوند خپل ولایده او مسکینن یا مسکین تعاذا متربا چې خاوند خارو دے په خارو کې پروت دے دور سوق نشته چې خارونه را پورته کی نیکور شتانه سزشتا چې دې د خارونه فزان بچ کی ثم کان من الذین آمنو او بیا دې وی د هغه کسان چې ایمان وروړي اے سره د دی اوصاف جمیلونا چې دې دغه اوصافم بکیری وی دې دا کسان چې ایمان وروړي وتواصوا بالصبر او یو بل توصیت کوي په صبر وتواصوا بالمرحمه او یو بل توصیت کوي پر رحم کول د الله په مخلوق یو بل او د الله په مخلوق رحم کوي اولئک اصحاب المیمنه دغه کسان خاوندان د خلاص دي اللهم اجعلنا منهم والذین کسان کفروا چې کافر دي انکار کړي بیا آیات نازم د آیاتونو نا هم اصحاب المشأمه ندوی خاوندان د غسلاس دی علیہم فدوی نار اور مؤصده داغی دروازے به بندی کړي شوی وی داغی دروازے به دای پسې بندی کړي شوی وی اللهم لا تجلنا منه بسم الله